سلام دوستانو په دې ویډیو کې چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. امید لرم چې د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو نن زموږ ویډیو د دې باره کې ده چې د میرمنې شرمګاه څنګه تنګه کړی شي او د هغې رنګ څنګه سپین کړی شي. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو دا معلومات درکم او زه تاسو ته دا نسخه وښیم، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې همدغه رنګې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسیږي. دوستانو کم انسان چې واده وکړي او د هغې نه پس د اولاد وشي نو دې سره د میرمنې په شرمګاه کې ازادوالی راځي. بیا چې کله دی کوروالی کوي نو دی له خوند نه ورکوي، ځکه دوستانو چې ذکر څومره د میرمنې په شرمګاه کې په تنګه سرزي راځي نو دومره هم میرمنې له خوند ورکوي او دومره هم نارینه له خوند ورکوي. نو دوستانو نن چې زه تاسو ته کومه نسخه ښیم د دې استعمال سره به ستاسو د میرمنې شرمګاه تنګه هم شي او رنګ به یې ورسره هم سپین شي. دوستانو تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو به پټکڼۍ راوالئ چې زنج ورته هم وي. 1.5 ګرامه وي نو ډیر دی او دا ډیر ارزانه هم دی. دوستانو تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو به پټکڼۍ راوالئ او په تړمو اوبو کې به یې واچوئ، په یو جګ اوبو کې یا په یو لوټه اوبو کې، او خپلې میرمنې ته به ووایئ چې هغه دې رس کې کله 3 ځلې متیازې کوي، تیشې متیازې، نو په دې باندې دې استنجا کوي او په دې باندې دې وینځي، او بیا چې کله د شپې اوده کېږي نو په دغې اوبو کې د مالوچ کېږي او هغه دې په خپلې شرمګاه باندې کېږي. نو دوستانو دې سره به د میرمنې شرمګاه دومره تنګ شي چې تاسو ته به د واده ډومبۍ شپه رایاده کړي او تاسو به هم د کوروالي نه خوند واخلئ او ستاسو میرمنه به هم د کوروالي نه خوند واخلي. او دې سره به ستاسو د میرمنې د شرمګاه رنګ هم بدل شي، یعنې هغې کې به لږ سوروالی او لږ سپینوالی هم راشي او تاسو د میرمنې شرمګاه شونډې به هم وپړسېږي. نو دې سره به تاسو له هم ډېر خوند درکوي او ستاسو میرمنې له به هم ډېر خوند ورکوي، ځکه دوستانو چې دا ډېره ارزانه نسخه هم ده. نو امید لرم دوستانو چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه ګټې واخلي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.